ډیر خلک فکر کوي چې د هرمز تنګی یوازې د تیلو د بیړیو یوه لاره ده، خو حقیقت دا دی چې دا ځای د نړۍ د تاریخ، اقتصاد او سیاست زړه یا مرکز دی. دلته یوازې تیل نه بلکې لوی امپراتورۍ، بېلابېل دینونه او د نړۍ تر ټولو قیمتي سوداګریز توکي تیر شوي دي. ان داسې شواهد شته دي چې زرګونه کاله وړاندې زموږ د ګران افغانستان مشهور لاجورد هم له دې سیمې تېرېدل او د نړۍ نورو هیوادونو ته رسېدل. نن په دې ویډیو کې موږ د هرمز تنګي هغه پټ حقایق درته وایو چې شاید تر اوسه مو نه وي اورېدلي. راځئ لومړی د دې ځای له جغرافیې راپیل کړو. هرمز تنګی د ایران او عمان ترمنځ پروت دی. د پارس خلیج له عمان سمندر سره نښلوي. دا د نړۍ یو له تر ټولو حساسو اوبلارو څخه ده. د دې تنګي د اوبو عرض یا پلنوالی شاوخوا 9 کیلومتره دی. خو یو ټکی باید هیر نه کړو، هغه لاره چې سترې بیړۍ پرې تګ راتګ کولی شي لا پسې تنګه ده چې یوازې 10.15 کیلومترو پورې رسیږي. هره ورځ له دې ځایه له 20 تر 30 پورې د تیلو سترې بیړۍ تیریږي. ولې دا تنګی دومره مهم دی؟ ځواب یې ساده دی. هره ورځ له دې لارې شاوخوا 20 میلیونه بیرله تیل تیریږي چې دا د نړۍ د ټولو تیلو نږدې 20% جوړوي. د سعودي عربستان، عراق، متحده عربي اماراتو او کویت د تیلو اکثریت برخه او د قطر ټول ګاز له همدې لارې چین، هندوستان، جاپان او پاکستان ته رسیږي. که دا لاره د یوې ورځې لپاره هم بنده شي، د ټولې نړۍ اقتصاد به ولړزیږي. خو د هرمز ارزښت یوازې په تیلو کې نه دی. دا لاره له 6000 کلونو ډیر تاریخ لري. ان له میلاده 3000 کاله مخکې سومریانو دلته بیړۍ چلولې. حتی سکندر مقدوني، هغه مشهور یوناني فاتح چې تر ننه یې تاریخ کې نوم یادیږي، خپل لښکر ته امر کړی و چې د خپل سفر یوه برخه له همدې لارې ترسره کړي. د تاریخي شواهدو پر بنسټ د نړۍ مشهور سیلانیان هم هرمز ته راغلي وو. یو یې مارکو پولو و چې یو ایټالوی ګرځندوی و او په خپلو سفرونو کې دا ځای د نړۍ یو له تر ټولو شتمنو بندرونو یاد کړی و. هغه وایي چې دا ځای په قیمتي ډبرو او عطرو ډک دی. بل مشهور ګرځندوی ابن بطوطه و چې یو لوی مسلمان عالم او ګرځندوی و. هغه په خپله سفرنامه کې د دې ځای د سوداګرۍ او خلکو د میلمه پالنې ډیره ستاینه کړې ده. زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره هم دا لاره د تاریخ په اوږدو کې یوه لویه ترانزیټي لاره وه. که څه هم افغانستان سمندر ته لاره نه لري، خو زموږ سوداګرو تل هڅه کړې چې د سیمې له بندرونو په ځانګړې توګه د هرمز له نږدې لارو خپل توکي نړیوالو بازارونو ته ورسوي. د بدخشان لاجورد یو له هغو توکو و چې له پیړیو راهیسې د همدې سیمې له لارې د مصر او بابل پخوانیو تمدنونو ته لاره موندلې وه. دا ښیي چې زموږ تاریخي اړیکې له دې اوبلارې سره څومره پخوانۍ دي. خو دا تنګی تل آرام نه و. په 1509 کال کې پرتګالیان دلته راغلل او د یوې پیړۍ لپاره یې دا ځای ونیو تر څو په سیمه کې د سوداګرۍ واک په خپل لاس کې واخلي. په نږدې تاریخ کې د ایران او عراق د جګړې پر مهال هرمز د نړۍ یو له تر ټولو خطرناکو ځایونو څخه و. په 1988 کال کې یوه بوږنوونکې پیښه وشوه. یوې امریکایي جنګي بیړۍ د ایران یوه ملکي الوتکه په نښه کړه چې 290 بېګناه کسان پکې ووژل شول. دا پیښه تر ننه د هرمز د تاریخ یوه توره او دردونکې پاڼه ګڼل کیږي. هرمز تنګی اوس هم د نړۍ د خبرونو سرټکی دی او د اسرائیلو، امریکا او ایران د جنگ مهم فکتور دی. هرمز اوس یوازې یوه تنګه اوبلاره نه ده، دا د نړۍ د وجود نبض دی. دلته چې هر څه پیښیږي اغیز یې په ټوله نړۍ کې احساسیږي. دا تنګی باید د جګړو او تهدیدونو پر ځای
د سولې او د فرهنګونو د نښلولو په لاره بدل شي. او که داسې وشي نو هرمز به یو ځل بیا د بشریت لپاره د سوکالۍ او یووالي یو پل وګرځي.